بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې په درس کې به د انټرنل لوډینګ په برخه کې د پرابلمو په حل باندې شروع کوو. لومړی مثال ته راځو. په لومړی مثال کې ویلي دی وایي که چیرې د بي په نقطه کې دلته ټراس بیرنګ اوسیږي او د سی په نقطه کې جورنال بیرنګ اوسیږي. په دې ځای کې نو تاسو د ای په نقطه کې انټرنل لوډینګ محاسبه کړئ. لومړی باید موږ تاسو په جورنال بیرنګ باندې پوه شو، تر څنګ په ټراس بیرنګ باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. دې ته ټراس بیرنګ ځکه ویلی کېږي چې دا د جاذبې له سره منځته راځي، دا ډول بیرنګ، او د محور سره موازي حالت ځان ته غوره کوي. نو د جاذبې له سره چې بیا منځته راشي، بیا دا متحرک شکل ځان ته غوره کوي. یعنې دلته متحرک شکل اوسیږي. دا میله چې کله دوران تر سره کوي، روټیشن تر سره کوي، نو دلته متحرک شکل سره اوسیږي. او ژورنال بیرنګ چې دی دا بیا نظر هغه دغې ته میلې ته میله چې دی همغلته بیا روټیشن حالت پکې تر سره کوي. نو دلته چې دی موږ سره جورنال بیرنګ دی چې دې ته بیا موږ شفت روټیټ هم ویلی شو، چې د دې ښه مثال د ریل پټلۍ دی. یعنې د ریل په پټلۍ کې بیا جورنال بیرنګ زیاتره وخت رامنځته کېږي. نو دلته باید موږ تاسو پوه شو چې په دې ځای کې موږ سره متحرک شکل دی او دلته بیا موږ سره د پن په شکل سره دی. نو دلته به موږ سره یو شي رولر به شي او دلته به موږ سره د پن اتکا منځته راشي. نو راځو د دې فری باډي ډیاګرام رسمو. د فری باډي ډیاګرام دپاره لومړی به دا میله یا شپ موږ تاسو رسم کړو ورته. دلته چې دی 800 پاونډه او دلته هم 400 پاونډه، تر څنګې دلته چې دی په دې ځای کې به موږ سره دوه ډوله اتکاوې منځته راشي چې یو به د بي ایکس شي او یو به هم د بي وای شي. دلته یې موږ سره د ای نقطه دی او په دې ځای کې هم رولر دی، رولر په دې ډول سره چې دې ته موږ سی وای وایو. نو راځو اوس موږ د دې دپاره عکس العملونه لاسته راوړو. د عکس العملونو دپاره موږ تاسو دلته ګورو چې د کوم طرف نه موږ ته اسانه راځي. که چیرې زه راشمه د بي په نقطه کې، دلته زه مومنټ ونیسم سمیشن د ام ای بي مساوي له 0 سره. نو دا چې دی موږ سره 4 متره دا دی، 8 متره به دا راشي ټول او 4 متره هم دا راځي. نو راځو مومنټ اخوا ته به منفي ونیسو. لومړی به لاړ شو 400 ته، مخالف دوران تر سره کوي، نو 400 ضرب 4 او منفي مثبت البته سی وای ضرب 8 منفي 800 ضرب 12 دا مساوي شي له 0 سره. سی وای موږ چې ټول محاسبه کړو زر پاونډه به شي. ښه دا شوله موږ سره د سی وای قیمت. اوس به راشو موږ به قطع ترېنه ونیسو. قطع به موږ تاسو
دې برخه کې ترې ونیسو ځکه چې موږ او تاسو سره دا طرف لږ اسانه برېښي. نو را به شو قاطه به واخلو دلته سیکشن د ای په نقطه کې 800 پاونډه دلته دی او دلته سی وای موجود دی. سی وای مو هم لاسته راوړو چې دا 1000 پاونډه دی. دلته به ان سی شي ان ای بره به هم وی ای شي او اخواته به هم ام ای به لاسته راشي په دې ډول سره. اوس راځو سمیشن د اف ایکس مساوي له 0 سره. نو چون موږ سره دلته د ایکس په محور باندې کومه قوه نه ده موجوده نو ان ای به موږ سره 0 شي. نارمل فورس دلته 0 ده. اوس راځو سمیشن د اف واي مساوي له 0 سره کو نو وی ای مثبت ده بره به مثبت ونیسو دا به هم د خواته مثبت وی ای مثبت 1000 پاونډه منفي 800 مساوي له 0 سره. نو وی ای به څونه شي وی ای به لاسته راشي منفي 200 ال بی. د دې مطلب دا دی چې موږ به دا جهت اوس لاندې ورته دغه کوو یا داسې مطلب هم ترې راغستلی شو چې دا اوس فعلا د کمپریشن په حالت کې دی بیا د ای په نقطه کې. اوس به راشو مومنټ به ترېنه ونیسو سمیشن د ام ای په نقطه کې. نو اخواته به موږ او تاسو منفي نو منفي ام ای منفي ام ای او مثبت 1000 ضرب میله څونه دی تر دې ځای پورې 4 او منفي 800 ضرب دا به ټول څونه شي 8 به شي 8 مساوي له 0 سره. نو را به شو دا به هم محاسبه کو ورته 4000 منفي 800 ضرب 8 نو دا به راشي منفي 2400 منفي به د منفي سره بیرته خلاص شي هغه ته چې واړو نو دا به شي 2400 پاونډ ضرب فوټ. دا شو له موږ سره بینډینګ مومنټ دا یې هم موږ سره د دې شیر فورس او دا یې هم د دې نارمل فورس. اوس به هم راشو د دوهم مثال حل ته. په دې مثال کې ویلي دي وایي که چیرې موږ دغه وایي په دې مثال کې یعنې تاسو که چیرې وایي په دې مثال کې دا د ای نقطه موږ او تاسو د سنټریود یا د ثقل مرکز قبول کړو او د ثقل مرکز څخه یو محور تیریږي دلته 1500 پاونډه لوډ یعنی هغه کشش حالت وي دلته تاسو وایي په دې کې نارمل فورس او شیر فورس پیدا کړئ د ای محور او د بی په محور باندې. نو دوه جزونه له موږ څخه غوښتي دي یو د ای محور دی چې دا عمود دی او بل د بی محور دی. نو دوه جزونه له موږ څخه غوښتي دي. را به شو لومړی به د ای جز ورته حل کړو. د ای جز د حل کولو لپاره موږ د دې فری باډي ډیاګرام رسمو. را به شو په دې ډول سره
فرض کړه چې دا موږ سره یو محور شو د A محور شو. دلته دا موږ سره نارمل فورس او همدغسې محور موږ سره یا نارمل فورس موږ تاسو حسابو په لنډ ډول ووایو. تر څنګ دلته موږ سره 500 LB یعنې فاونډ موجوده ده. نو که چیرې راشو موږ AA ته وګورو، دلته چپ طرف مو ترې نه ونیو نو شیر فورس به دلته لاندې راشي او بینډینګ مومنټ به دې خواته راشي. نو اوس راځو د دې شیر فورس هم ګورو. لومړی به لاړ شو د دې دپاره دا به موږ سره MA شي، دا به NA شي او دا به VA شي. سمیشن د مومنټ یا د دغې به ونیسو ترې نه د نارمل فورس یا FX مساوي له 0 سره د خواته هم مثبت. نو NA منفي 500 LB مساوي له 0 سره NA به څونه شي 500 فاونډه. تر څنګ FY هم لاسته راوړو. FY لکه څنګه چې موږ تاسو د شکل ته ګورو د شیر فورس دپاره بله قوه موجوده نه دی، نو VA به مساوي شو له 0 سره. دلته شیر فورس 0 کېږي. اوس به راشو بینډینګ مومنټ ته MA ته به راشو. MA چې دی دلته چون بله عمودي قوه هم موجوده نه ده نو MA هم موږ سره 0 کېږي. د بینډینګ مومنټ، شیر فورس او نارمل فورس دا یې ولو لومړی جز. اوس به راشو د دې مثال دوهم جز به حل کړو. دوهم جز دپاره موږ او تاسو سره مایله قطعه موجوده دی. داسې مثالونو ته هم ډېر زیات فکر وي. د مایله قطعه دپاره موږ ته یوه زاویه راکول کېږي او د هغې نه وروسته بیا موږ او تاسو شیر فورس او نارمل فورس پیدا کړو. دلته چون له موږ څخه بینډینګ مومنټ هم نه وغوښته خو بینډینګ مومنټ مو هم لاس ورته راوړو، نو شیر فورس او نارمل فورس به دلته اوس لاس ته راوړو ورته. لومړی به لاړ شو د دې فری باډي ډیاګرام به رسم کړو په دې ډول سره. یوه قطعه به ترې نه ونیسو. نو څنګه چې قطعه مایل اخیستلی شوې ده موږ به هم د دې فری باډي ډیاګرام به هم په مایل ډول سره رسم کړو. دلته که چیرې موږ وګورو کله چې دا په عمود حالت کې اوسېږي که نه، عمود قطع اخیستلی شوي، دلته 30 درجې زاویه ورته ورکړي. وګورئ 30 درجې هلته ویلي که نه چې دا به 30 درجې شي. نو موږ راځو دلته یو محور ورته اچوو عمود. آیا دا محور او دا محور به سره مساوي شي که نه؟ چون دلته هم 30 دی دلته هم 30 دی او دلته له موږ سره 500 پاونډه قوه موجوده ده. نو څنګه چې دلته مخکې په عمود ډول سره و او موږ سره نارمل فورس په دې ډول سره و، نو اوس به دا نارمل فورس بیا هم دلته عمود شکل سره راشي په دې ډول سره. په دې محور باندې به عمود راځي په دې ډول سره او تر څنګې موږ به راشو. اوس دلته یو باریکي دی، دا به ترې نه لرې کړم یو ځل. که چیرې موږ دلته وګورو دلته فرض مثال موږ نارمل فورس ورته رسم کړو. دلته موږ دې سره موازي راشو، دې محور سره موازي. نو دا چې 30 شي دا به څونه شي 80 به شي 80 به شي 80 چې دا شوله دلته چون افق دی دا به څونه راشي؟ آیا دا به 30 راشي که نه؟ دا چې 30 رالله نو آیا دلته چې دا محور واچوم دا به هم 30 راشي که نه؟ په دې ډول سره سمه ده. دا له موږ سره بیا د وي A محور راځي، البته وي بي وخی دا هم وي بي دی را سره، ځکه چې د A دپاره موږ تاسو عمود قطعه واخیستله نو هغه هم راغی او دا هم راغی. نو دا زاویه دا د دې سره مساوي ده چون محور دلته دوران تر سره کړی دی په دې ډول سره، نو دا او دا زاویه موږ سره مساوي راځي. نو راځو اوس موږ او تاسو دلته شیر فورس هم ورته اخلو.
نو موږ سره به شیر فورس هم دلته راشي. فرض مثال موږ او تاسو کوم طرف مو ترې نه ونیو، چپ طرف مو ترې نه ونیو، بیا دلته محور دوران ترسره کړی که نه، نو موږ سره به دا هم شیر فورس به بره خواته شي او بینډینګ مومنټ هم په دې ډول سره. دا مشکل نشته، بیرته کولی شو موږ او تاسو دوران هم ورته ورکړو. نو موږ او تاسو سره به دا محور دلته راشي، موږ لکه په دې ډول سره، او دلته قوه موږ سره موجوده دی که نه. را به شو دا محور به لږ څه ورته رسم کړو چې په صحیح ډول سره پوه شو پرې، چې ډېر زیاته مهم موضوع ده. 500 LB دلته له موږ سره محور په دې ډول سره، په دې ډول سره موږ بیا شیر فورس دی دلته که نه VB، دا هم د NB. اوس به راشو دلته فرض مثال دې سره موازي او دې سره موازي. دا له موږ سره څونه راغی زاویه 10 درجې. نو دا چې 10 درجې راغی، اوس به موږ او تاسو د دې دپاره هغه مرکبات به موږ او تاسو ورته جوړ کړو. نو دا به له موږ سره څونه راشي NB. اوس که چیرې راشو دلته موږ ترېنه ساین او کوساین ونیسو، نو ساین او کوساین ترېنه نیسم، دا چې VB شي خو دا هم VB دی که نه، دا به موږ سره NB شي په دې ډول سره. نو را به شم لومړی به ترېنه ساین ونیسم، ساین د 10 مساوي کېږي ضلع مقابل VB تقسیم پر وتر باندې. وتر څونه دی 500. نو VB به څونه شي ساین د 10 1 پر 2، 1 پر 2 ضرب 500 250 LB. دا موږ سره شیر فورس شو. اوس نارمل فورس ته راځو. نارمل فورس دپاره موږ او تاسو دا به NB شي، کوساین ترېنه نیسم، نو کوساین چې ترېنه ونیسو ضلع مقابل کوساین د 10 درجو ضلع مجاور NB تقسیم پر وتر 500. نو NB به څونه لاسته راشي کوساین د 10 ضرب 500. نو دا به لاسته راشي 400 او 33.01 LB. دا موږ سره شیر فورس شو، دا هم نارمل فورس. اوس راځو د دریم مثال حل ته. ډېر زیات مهم سوال دی. دلته ویلي determine the resultant internal loading acting on section BB through the centroid C on the beam. یعنی مطلب دا ده چې انټرنل لود تاسو پیدا کړئ د C په نقطه کې چې هلته د BB سیکشن اخیستلی شوی دی په دې ځای کې. په دې ځای کې موږ تاسو د دې سیکشن واخلو. هر څه نه مخکې موږ تاسو سره لکه د تېرو مثالونو په څیر د دې فری باډي ډیاګرام ډېر زیات مهم دی چې باید رسم کړی شي. نو فری باډي ډیاګرام به د دې رسمو. دلته که چیرې وګورو موږ سره د پن اتکا دی، دلته رولر دی را سره. نو راځو لومړی د دې دپاره د دې پن اتکا په دې ډول سره او ترڅنګ یې په دې ډول سره. نو راځو دلته مثلث هم رسمو په دې ډول سره. دلته چې دی د دې د رولر اتکا دی، یعنی مطلب دا دی چې دلته هم یو اتکا موجوده دی رولر په شکل سره. نو دلته چې دی یو عکس العمل دی او دلته چې دی دوه دانې دي، AY بشي او AX بشي په دې ډول سره. او دلته له موږ سره د دې ارتفاع هم موجوده دی 900 LB پر فوټ باندې.
نو راځو لومړی به د دې دا ډسټریبیوټډ لوډ دی کانسنټریټډ لوډ باندې به دا واړو ښه که خو مومنټ به بیا وروسته ترې ونیسو. لومړی راځم د دې ډسټریبیوټډ لوډ درته محاسبه کومه. ډسټریبیوټډ لوډ دپاره ټول موږ او تاسو لرو 9 دی، نو 1/2 ضربې 900 ضربې 9 دا به څومره لاسته راشي؟ ښه دا ضربې هغه نو 450 LB به لاسته راشي دلته. هغې نه وروسته راځو د A نقطې ته مومنټ نیسم. ښه دلته موږ سره زاویه هم جوړه کړې ده که نه، دا زاویه هم دی 30 درجې په دې ډول سره. نو راځمه د A نقطې ته مومنټ نیسم سمیشن د MA A مساوي له 0 سره. نو موږ سره دا هم مومنټ جوړوي او دا هم مومنټ جوړوي. A مومنټ موږ تاسو سره 0 کېږي هلته. نو که چیرې زه راشم دلته د BX دپاره، البته دلته موږ سره BX موجود دی، د BX دپاره موږ تاسو سره افق کې قوه دی او لاندې موږ تاسو سره به په عمود کې به د دې بازو شي. نو موږ سره به د دې ټول بازو څونه بیا راشي؟ دا چې د ټول 9 دی، نو 9 ضربې ساین د 30 درجو. نو او دوران موږ ورته ورکوو د خواته به موږ سره منفي شي چون دا مخالف دوران تر سره کوي. نو BX ضربې 9 بازو د دې ساین د 30 درجو منفي دې کانسنټریټډ لوډ موږ او تاسو لاسته راوړو چې څو دی 450 چون عمود دلته عمل تر سره کوي د دې سره. نو څونه به راشي د دې محور 1/3 د خواته موږ 1/3 لرو که نه، 1/3 ضربې ټول 9 دی مساوي له 0 سره. BX به له موږ سره لاسته راشي. ښه چې دا ټول محاسبه کړو نو دا به 3 شي، دا به 3 شي، دا ضربې هغه تقسیم پر 9 ضربې ساین د 30 درجو. نو تقریبا 2200 پاونډه په دې ډول سره دا هم لاسته راغی. اوس به لاړ شو FX او FY به لاسته راوړو. سمیشن د FX مساوي له 0 سره. نو لومړی به موږ تاسو دلته وګورئ چې کوم یو موږ سره په FX کې لاسته راځي، X دلته لاسته راځي، AX البته لاسته راځي. دا به زه ترېنه لرې کړم چې موږ سره فقط همدغه کاپي دی چې 450 LB ورته ولیکو. نو موږ سره دلته AX د X په کمپوننټ کې راځي او BX راځي ترڅنګ دا هم موږ سره بیا په دوو مرکبو باندې ویشلی کېږي چې یو به د دې عمود مرکبه شي او بل به د دې د افق مرکبه شي. دا به د دې عمود شي او دا به د دې افق شي. کله چې موږ دې ته داسې دوران ورکړو دې ټول مثلث دا به موږ تاسو په افق ته راولو، نو بیا به موږ سره دا معلوم شي چې دا به افق ته راشي او دا به موږ سره بیا په عمود کې راشي. نو څنګه چې 30 درجې دا زاویه ده د دې سره دا زاویه مساوي راځي ځکه چې بیا دا موږ سره د افق په حیث باندې راځي که نه، نو دا به موږ سره 30 درجې شي. نو اوس به ورته وګورو چې دا به څونه راشي 450 ضربې کوساین د 30 درجو او دا به موږ سره لاسته راشي 450 ضربې ساین د 30 درجو. البته دا د دواړو جهتونه لاندې خواته دي ښه ځکه چې د خواته دې دغه تر سره کړی دی، عمل تر سره کړی دی. نو را به شو سمیشن د FX دپاره. لومړی به وګورو چې دلته څه شی موجود دی را سره AX دی، البته هغه هم مثبت اخواته جهت به موږ مثبت ورکړو. نو AX
را به شو اوس به دلته وګورو چې دا موږ سره اخواته جهت تر سره کوي که نه دی چې موږ او تاسو داسې دوران ورته ورکړو دا ټول موږ او تاسو په افق ته راولو نو د دې دوران به بیا دې خواته شي په دې ډول سره نو دا به البته بیا څه شی راشي 4050 البته هغه هم مثبت نه منفي البته اخواته راځي زما په خیال نو 4050 ښه اخواته افق موږ سره دا دی که نه په دې ډول سره 4050 افق موږ سره هغه شولو بیا موږ سره دلته عمود دا شولو نو 4000 مایل کو اف وای محاسبه کو نو موږ دلته نو مثبت 4050 ضرب افق کې بله موږ سره څونه دی ساین د 10 ساین د 10 او منفي بی ایکس چونه خواته عمل تر سره کړی دی منفي بی ایکس څونه لاس راغلی دی را سره بی ایکس موږ لاس سره وړو 2200 مساوي له 0 سره نو ای ایکس به لاس ته راشي ټول چې محاسبه کړو دا ضرب هغه منفي ده نو ای ایکس لاس ته راغی 615 فاونډه اوس به لاړ شو اف وای به محاسبه کړو مساوي له 0 سره لومړی به لاړ شو موږ دلته وګورو ای وای دی هغه هم مثبت نو ای وای او منفي دا شو منفي 4050 دلته چون ساین دلته به کوساین راشي کوساین د 10 او بله مرکبه خو موږ سره نه ده موجوده زما په اند باندې په عمود کې خو هم دغه شو مساوي له 0 سره ای وای به څونه لاسته راشي 350 3500 اشاریه 416 فاونډه نو دا شو له موږ سره د دې عکس العملونه د دې په البته د بیم کې اوس به لاړ شو موږ او تاسو به سیکشن واخلو سیکشن د دې ډېر زیات مهم دی بلاک دې ځای نه وروسته موږ دې دپاره سیکشن دپاره به ځای پرېږدو ورته لومړی به لاړ شو د دې سیکشن به دلته واخلو سیکشن به تاسو څنګه اخلئ څنګه چې دلته سیکشن قطع شوی دی په همدې ډول سره دغه ځای به تاسو په سیکشن کې واخلئ ورنه څنګه چې محور د بیم قطع شوی دی په همدغه ډول سره به تاسو سیکشن هم اخلئ نو راځمه د دې فری باډي ډیاګرام رسمومه د سیکشن دپاره په دې ډول سره د دې فری باډي ډیاګرام به رسم کړو او ترڅنګ یې د خواته سیکشن به تاسو په همدې ډول سره وهلی ښه سیکشن هم په دې ډول سره دی نو دلته له موږ سره سیکشن مو چې ترېنه واخیستو نو یو د خواته موږ تیار بی ایکس لرو چې دا موږ سره څونه دی 2200 ال بي ترڅنګ دلته چې موږ قطعه واخیستله په دې ځای کې نو په دې ډول سره دلته موږ سره دا ارتفاع نامعلومه کېږي دې ته موږ تاسو W0 وایو او دلته چون قطع کوونکی محور چې موږ هغې ته بیا وی بي وایو په افق ډول سره راغی چون دا ځای قطع کړی دی او نارمل فورس به موږ سره یعنې بي شي په دې ډول سره
نو دا موږ سره NAB شو، د خواته جهت ورکول کېږي، او ترڅنګ یې دی هم موږ سره بینډینګ مومنټ شو. نو زه به لومړی لاړ شم، د دې دپاره به دا W0 لاسته راوړم، لکه څنګه چې په تېرو مثالونو کې موږ هم چې یو مثال سره مخ شوي وو W0 مو لاسته راوړه. نو 900 تقسیم پر ټول طول باندې 9 باندې W0 پر د دې کوچني مثلث چې موږ تاسو قطع اخیستی دا څونه دی 3. نو W0 به موږ سره لاسته راشي 300. البته LB پر فوټ باندې یعنی موږ سره دا څونه شو 300 LB پر فوټ باندې. دا به هم ترې نه پاکړو. په دې ډول سره اوس به راشو، چون دا موږ سره ډسټریبیوټډ لوډ کې راځي، دا به کانسنټریټډ لوډ ته واړو. کانسنټریټډ لوډ ته چې اړو نو 1/2 ضرب 300 ضرب ټول څونه دی 3 دی. نو دا به لاسته راشي 1.5 سل ضرب 450 به لاسته راشي موږ سره LB. نو اوس به راشو موږ به د دې FX او FY به هم محاسبه کړو. د دې د FX او FY د محاسبه کولو لپاره لکه څنګه چې دلته موږ کانسنټریټډ لوډ بیا ویشلو، نو دلته هم په مغې ډول سره دلته یوه زاویه هم جوړوي موږ سره که نه، ځکه چې دا او دا زاویه بیا موږ سره مساوي کېږي، دلته چې 30 درجې زاویه لاسته راوړي که نه، هلته 80 درجې زاویه لاسته راوړی دی، موږ ته تیار راکړی دی. دا چې دې شي دا 80 شي، نو هلته موږ سره بیا 30 درجې زاویه به موږ سره پاتې شي په دې ځای کې. دا به هم موږ سره څونه شي 30 درجې زاویه به شي په دې ډول سره. نو دا زاویه موږ سره څونه دی 30 درجې دی. اوس به لاړ شو د دې FX او FY به لاسته راوړو. لومړی راځم د دې FX لاسته راوړم. سمیشن د FX مساوي له 0 سره. نو په FX کې له موږ سره دلته څه شی شاملیږي، د خواته موږ مثبت ونیسو. لومړی به موږ تاسو VB ته وګورو، منفي VB او منفي 2200. دا چې دی دا هم موږ سره په دوو مرکبو باندې تجزیه کېږي، چې یو د دې افقي ډول یو هم د دې عمودي ډول شو. نو یو به د خواته شي او یو به هم بره شي. دلته به راشو دې ته، دا به څونه شي له موږ سره، نو چون دغه ښه دا زاویه به له موږ سره څونه شي، دا زاویه د دې زاویې سره مساوي ده. په تېر دغه کې موږ دلته په دې باندې تشریح ورکړې ده چې دا ولې داسې مساوي کېږي. نو دا به له موږ سره راشي، چون هغه محور دی عمود سره زاویه جوړه کړې دی، نو دا به راشي دا کانسنټریټډ موږ 450 لاسته راوړی، نو دا به 450 ضرب ساین د 30 درجو به شي، او دا به څونه شي 450 ضرب کوساین د 30 درجو به دا لاسته راشي. نو اوس به راشو د دې افق، نو دا چون مثبت دی اخواته 450 ضرب ساین د 30 مساوي له 0 سره. نو اوس به راشو دا به محاسبه کړو، منفي 2200 منفي 2200 مثبت 450 ضرب ساین د 30. نو دا به راشي منفي VB منفي 2415 مساوي له 0 سره. نو VB به څونه لاسته راشي منفي 2415. نو د دې جهت ته فقط موږ تاسو تغییر ورکړو تر څو د شیر جهت، البته شیر جهت باید په دې ډول سره راشي. سمه ده.
قطه بیا دغه خوا نه بیا موږ تاسو اخلو په دې ډول دې طرف نه قطه شروع کېږي دې ډول دې طرف ته. نو را به شو اوس به موږ د دې سمیشن د اف وای به محاسبه کړو مساوي له 0 سره. د اف وای دپاره موږ کومې مرکبې د ځان سره لرو. لومړی بره به موږ دا مثبت ونیسو نو منفي ان بي او منفي هلته که چیرې وګورو نو دا هم موږ سره منفي 450 ضرب دلته چون ساین راغله دلته به کوساین راشي ضرب کوساین د 10 درجو دا مساوي له 0 سره ان بي به څونه لاسته راشي چې مساوات نه خواته وړو نو منفي 309.1 ال بي دې ډول سره. نو د دې جهت ته موږ تاسو په بره دغه ورته ورکوو. پاتې شو یوازې د دې بینډینګ مومنټ به هم موږ دلته محاسبه کړو که چیرې ځای وي ریټ نو را به شم په دې ځای کې محاسبه کړو سمیشن د ام ای بي مساوي له 0 سره. نو که چیرې راشو دلته وګورو د بي نقطې ته د سی نقطې ته البته موږ تاسو قطع دغې کې حالا سی نقطې ته موږ تاسو بینډینګ مومنټ ونیسو په دې ډول سره نو سی مساوي له 0 سره. اخوا ته دوران به موږ تاسو منفي ورکو نو منفي ام ای سی ځکه چې هماغه ډول سره دوران ترسره کوي او دلته 450 دی عمود دی چون نو هغه هم په دې ډول سره دوران ترسره کوي دوران هم په دې ډول سره دی نو منفي 450 ضرب دا مثلث دی نو 1/3 ضرب ټول څونه دی ټول 3 دی ضرب 3 او دلته له موږ سره بل دا ځای دی 2700 هم له موږ سره هغه مخالف دوران ترسره کوي نو 2700 ضرب د دې ټول دغه څونه راسته راځي 2700 لاندې به ولیکو 2700 ضرب دا به مکمل ډول سره څونه راشي دا چې 3 شي نو 3 ساین د 10 نو ضرب 3 ساین د 10 دا مساوي شي له 0 سره نو ام ای سی به څونه لاسته راشي مکمل ډول سره دا چې ټول محاسبه کړو 3600 ال بي ضرب فوټ سره نو دا شو له موږ سره د دې بینډینګ مومنټ د شو نارمل فورس او د هم شو شیر فورس. نو دا د پرابلم لومړی 3 مثالونه د نورو مثالونو د حل لپاره په تمه اوسئ.